سلامونه جوړ په خیر. د ای آی یو داسې اپلیکیشن درته معرفي کوم چې فقط سرچ کې ورته نوم ورکړئ او تاسو ته به یو تصویر په زرګونه ډوله پیدا کوي. ډېر بهترینه اپلیکیشن دی. هر ډول تصویر چې وغواړئ فقط په سرچ کې د هغې نوم ورکړئ او همغه تصویر چې دی په زرګونه ډولونه تاسو له همدې اپلیکیشن څخه ترلاسه کولی شئ. نو د هغې لپاره به پلی سټور ته راشئ. پلی سټور کې به دغه اپلیکیشن چې دی سرچ به کوئ، ډاونلوډ به کړئ. صحیح ده. پلی سټور کې به ورته ولیکئ پینټریسټ. دغه یو اپلیکیشن دی، دغه پینټریسټ. دغه به را ډاونلوډ به کړئ او یو ایمیل سره به ورته لوګین شئ. صحیح ده. کله چې ایمیل سره ورته لوګین شئ، تاسو ته به دا ډول صفحه راشي. دلته لاندې سرچ کې به ورته ولیکئ چې تاسو هر ډول تصویر وغواړئ، دغه سرچ باندې به کلیک وکړئ. کله چې سرچ باندې کلیک وکړ، دلته سرچ کې به ورته ولیکئ چې هر ډول تصویر تاسو غواړئ. صحیح ده. زه مثلا د انټرنیټ عکسونه غواړم. صحیح ده. زه به فقط ورته لیکم انټرنیټ. زه اوس سرچ کوم چې ماته څومره تصویرونه پیدا کېږي. صحیح ده. دلته تاسو کتلی شئ په زرګونه تصویرونه دلته ماته پیدا کېږي. زه غواړم اوس یو تصویر خوښ کړم، همغه تصویر به ماته نور هم زیات تصویرونه همغه ډول را پیدا کړي. مثلا دغه یو غواړم. دلته کتلی شئ په زرګونه ډوله تصویرونه ماته دلته لاندې پیدا کېږي. غواړم دغه کې یو دغه انتخاب کړم، همدې مطابق نور تصویرونه هم دلته پیدا کولی شئ. تاسو کتلی شئ. وګورئ. زه مثلا بل څه ورته لیکم، فیسبوک ورته لیکم. د فیسبوک تصویرونه غواړم. صحیح ده. اوس ګورئ د فیسبوک څومره تصویرونه ماته رااړوي. دلته کتلی شئ. تاسو خپله کتلی شئ. بهترینه لوګو هم پکې پیدا کولی شئ. دغه کې مثلا زما دغه یو فیسبوک خوښ شو. صحیح ده. د دغه مطابق اوس ګورئ ماته نور څومره تصویرونه جوړوي. دلته تاسو کتلی شئ. دومره بهترین تصویرونه ماته نور هم جوړ کړل. مثلا زه غواړم دغه ډول تصویرونه نور هم پیدا کړم. دلته کتلی شئ. د همغه مطابق دومره تصویرونه ماته جوړ کړل. نو ډېر بهترین اپلیکیشن دی. هر ډول تصویر چې وغواړئ فقط سرچ کې نوم ورکړئ. په یوه دقیقه کې، په نیمه دقیقه کې تاسو ته په زرګونه ډوله تصویرونه پیدا کولی شي. نو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي او دا ډول زیات ویډیوګان نور هم درته پیدا کوم او درته جوړوم یې. او تاسې زموږ فیسبوک هم درسره فالو کړئ او اخره کې زموږ ټلګرام چینل د ویډیو په لومړي کمنټ کې لینک درته پرېږدم، هغه هم درسره جوین کړئ. مننه.